بالاخر د امریکا او ایران ترمنځ جنگ ختم شو او په دغه جنگ ودرولو کې په دغه جنگ ختمولو کې پاکستان ډیره زیاته لویه کامیابی ترسره کړه. د ډیپلوماسي په میدان کې څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د تیرو څو هفتو راسي پاکستان پوره کوششونه کول، مسلسل پرله پسې کوششونه کول چې دا د ایران او امریکا ترمنځ روان کم جنگ دی چې د وخت تر وخته ډیر خطرناک پیزې ته داخلېدلو. بلکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پرون کومه دمکي ورکړې وه او هغه یو ټویټ وکړلو، هغه چې ایران ته کوم ډیډلاین ورکړی و د منګل ورځ ماسخوتن 8 بجې هغه اخري ډیډلاین ایران ته ورکړی و چې د ایران سره د منګل د ورځې د 8 بجو پورې د ماسخوتن د 8 بجو پورې وخت دی. که په دې دوران کې ایران د امریکې سره مذاکراتو ته، ډیل ته، معاهدې ته، سمجوتې ته تیار شو، نو مونږ به د حملو نه په ایران باندې د خطرناک ایر سټرایکس او خطرناک بمبینګ نه به مونږ وروسته شو، په ایران به نورې حملې ونو. او که ایران د دغه ټایمه پورې د امریکا سره معاهدې کولو تیار نشو، نو بیا به په ایران کې دننه چې څومره انفراسترکچر دی، څومره روډونه دي، څومره قیمتي ودانۍ دي، پلونه دي، هایویز دي، او داسې د ایران د اقتصاد هبز چې کوم ځایونه ګڼل کېږي په ایران کې دننه چې هغه د هغې په یو ځای باندې هم امریکا حمله وکړي، نو د ایران اقتصاد ته په ډېر نقصان رسیږي. بیسیکلی د امریکا ولسمشر ټرمپ دا دمکي ورکړې وه چې په دغه ځایونو به مونږ بیا حمله کوو، یعنی ایران به تباه او برباد کوو. کله چې پرونی ورځ دغه ډیډلاین رانږدې شو، نو د دې نه څو ګنټې وړاندې چونکې د ټولې دنیا میډیا او چې څومره د جنگ او د ایران او امریکا ترمنځ دغه کوم معاملات دي، دا څیزونه کومو صحافیانو، کومو خبریالانو کور کول، نو هغې په دې باندې یو تشویش ښکاره کړو، د تشویش اظهار یې وکړو چې دا نننۍ ورځ چې کومه ده دا د ایران دپاره او نننۍ شپه یعنې بیګانۍ شپه دا د ایران دپاره ډېره زیاته خطرناکه ده، ډېره زیاته اهم ده. او د هغې وجه دا وه چې دغه دوران کې د دغه ډیډلاین نه څو ګنټې وړاندې د امریکا ولسمشر ټرمپ یو بل خطرناک ټویټ وکړو، په هغې کې یو ډېره زیاته خطرناکه انتهایي سخترینه دمکي ایران ته ورکړه. دمکي د هغه په داسې ډول و چې هغه ویل چې په دې نننۍ شپه کې به د ایران ټول سیولایزیشن، ټول تهذیب چې دی دا به تباه کېږي او دا به ختمیږي. د دې مقصد دا و، ټولې دنیا د دې نه دا معنا او دا مفهوم راویستلو چې امریکا اوس خاص کر ټرمپ په ایران باندې نور اسلحه او نور بمونه او نور قسم هتیار چې دی هغه خو استعمال کړو، په هغې باندې ایران سرنډر کېدلو ته تیار نشو، ایران سر ټیټولو تیار نشو. خو ولسمشر ټرمپ چې دی نو هغه به اوس فاینلي په دې شپه کې چې کومه دمکي هغه ورکړې ده د سیولایزیشن د ختمولو نه مراد د امریکا له اړخه په ایران باندې اټمي هتیار غورځول دي او اټمي دماکه کول دي په ایران کې. او چې اټمي دماکه وشي نو ټول ایران به ختم شي، بلکې نه صرف ټول ایران، د ایران خوا او شاته چې نور کم په منځني ختیځ کې نور کم هیوادونه دي هغه به هم له منځه لاړ شي، او د منځني ختیځ چې کومه سیاسي نقشه ده دا به په مکمل ډول ورانه ویجاړه شي. د خلکو سره دا یاره او ترخه وه. خو دغه دوران کې بیا پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شپې خواوشا 12:30 بجې آسپاس دغه وخت کې یو ټویټ وکړلو. په دغه ټویټ کې هغه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو درخواست وکړو چې زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې تاسو کوم ډیډلاین په ایران د حملې کولو کوم ډیډلاین ورکړی په دې کې نور هم لږ روستوالی راولئ، یعنې تاسو دغه ډیډلاین چې دی نو دا ایکسټینډ کوئ د راتلونکو 2 هفتو پورې. د 2 هفتو پورې تاسو مهرباني وکئ چې تاسو په ایران حمله مه کوئ، ځکه چې زموږ د طرفه پوره کوشش روان دی چې موږ دا جنگ ودروو او موږ دا مذاکرات چې دي نو دا د کامیابۍ سټیج ته ورسوو. شهباز شریف داسې ټویټ وکړلو. ورسره هغه په دغه ټویټ کې دا هم وویل
چې زه د ایران چې کوم اعلی چارواکي دي د هغې نه هم دا درخواست لرم چې د سټریټ اف هرموز چې کومه لاره ده، سمندري لاره، دا د ایران د راتلونکو 2 هفتو لپاره ضرور کولاو کړي. د دې نه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بل ټویټ وکړلو او په هغه ټویټ کې هغه یو بیان جاری کړلو چې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل عاصم منیر د خاطره، یعنی هغې چې کوم کوششونه کوي چې د امریکې او ایران ترمنځ دا جنګ ودرولی شي، زه د هغې خاطر کوم او د هغې د دې ټویټ له وجې زه د راتلونکو 2 هفتو پورې په ایران باندې بمباري کول نه غواړم. یعنی ما چې کوم ډیډلاین ورکړو، ما چې کومه دمکي ورکړې وه، ما چې کوم خطرناک بیان ورکړو چې د ایران سیولایزیشن به په دې شپه کې ختموم، ټول ایران چې دی هغه به دړې وړې کوم، تباه او برباد کوم، به هر څه، زه د هغه بیان نه اوس په شا شوم او د راتلونکو 2 هفتو پورې به زه په ایران حمله نه کوم، خو په شرط د دې چې ایران به د هرموز چې کومه لاره ده، د ابنای هرموز لاره، دا به کولاوي. ورسره هغه په دغه ټویټ کې دا هم وویل چې د ایران کوم 10 مطالبات دي، چې کومې سختې مطالبې ایران امریکا ته پیش کړي دي، دا موږ ته د پاکستان په ذریعه، د پاکستان د اعلی چارواکو په ذریعه را رسیدلي دي او دا قابل عمل دي. مطلب په دې باندې موږ عمل کوو او دا به موږ منو. په دې ټویټ کې دا جمله د هغه ډیره زیاته خاص اهم جمله ده او دا د ایران 10 مطالبات هغه مطالبات دي چې دا ډیرې سختې مطالبې دي، سختې غوښتنې دي. امریکا دې منلو ته په هیڅ ډول نه تیارېدله، خو فاینلي ټرمپ د ایران هغه سختو مطالبو منلو ته هم تیار شو او د راتلونکو 2 هفتو پورې په عرضي توګه باندې د ایران او امریکا ترمنځ دغه جنګ چې دی دا ختم شو. ورسره کله چې د امریکا ولسمشر ټرمپ دغه ټویټ وکړو، نو ایران د طرفه هم د دې جنګ بندۍ، د دې جنګ د ختمولو دپاره پریکړه وشوه او د ایران وزارت خارجه له اړخ نه عباس عراق چې هم یو سټیټمنټ جاری کړو، یو ټویټ جاری کړلو او په هغه ټویټ کې هغه دا وویل چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل عاصم منیر کوم کوششونه کوي د جنگ د ختمولو لپاره، د ټول نه مخکې خو زه د هغې شکریه ادا کوم او ولسمشر ټرمپ چې کومه خبره کړې ده چې هغه د بالاخر د ایران 10 مطالبات منل تیار شو، مونږ هم او د ایران سپریم نیشنل سیکیورټي کونسل چې کومه کمیټي ده د هغې د طرفه دا بیان او دا دریځ، دا اعلامیه مونږ جاری کوو چې مونږ هم نور جنگ ودرولو ته تیار یو. مونږ به نور د خپل پوځ له اړخه په امریکا، د امریکا په هوایي اډو او په اسرائیل باندې حملې نه کوو. دا ټویټ د عباس عراق چې لخوا شریک شو. اوس په دې ټایم کې یو بل اهم خبره ده چې د ټولي دنیا چې څومره انډیپندنت جرنالیست دي، څومره سیاسي کارپوهان دي، څومره د جغرافیایي سیاست ماهرین دي، هغه دا دعوه لري چې امریکا په دې جنگ کې شکست وخوړلو او ایران په دې جنگ کې لویه کامیابي ترسره کړه. ایران اخري هدف پورې د ایران چې کوم دریځو د هغې پورې ایران ولاړو، د ایران د هغې نه رسته کېدلو او د امریکا ولسمشر ټرمپ خو به خطرناک بیانونه جاری کول، خو کوم بیان چې به هغه جاری کو نو بیا به په عملي توګه باندې هغه کار هغه نشو کولی. دې وجه باندې په دې وخت کې په انټرنیشنل میډیا کې د ولسمشر ټرمپ یو قسم بېعزتي شروع ده او دغه مذاق شروع دی او په هغه پسې قسم خبرې کېږي، مختلف ډول مذاق په هغه پورې کېږي، بلکې تر دې حده پورې هغه ته یو لیونی او یو د ذهني توازن نه خلاص، بې دماغو، بې عقله، بې شعوره انسان غوندې اشارې هغه ته کېږي. د هغې وجه دا ده چې ولسمشر ټرمپ کوم بیانونه ورکول، کومې فیصلې کولې، نو په هغې کې به هغه بیا په چند ګنټو کې د خپلو خبرو نه په وروسته کېدلو. بهرحال دې وخت کې د ایران او امریکا ترمنځ جنگ ختم شو او د دغه جنگ په ختمولو کې پاکستان یو ډیر زیات خاص، لوی، اهم کردار ادا کړ.